کم خاوند ته چې دا خپتوي چې زما دا خزه په بدکاری کې مبتلا ده، په بدعملی او فحاشۍ کې مبتلا ده، د نامحرمو سړو سره په رابطه او مل ملاپ کې مبتلا ده، او سره د دې د خاوند دې سره د نرمۍ معامله کوي، سره د طاقت او د قدرت نه د دې فحاشۍ نه منع کوي او نه پوهه کوي، نو د دې خاوند په باره کې نبی علیہ السلام مبارک څه ارشادات فرمایلي دي؟ قسم دی غونه به در باندې ذکر شي، ویخته به در باندې ودرېږي، او د الله امان به وغواړي د دې انجام نه چې کوم الله د دقه خاوند لپاره اورولې دي. حدیث مبارک کی راځي د بیهقی روایت ته نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې الله درې سيزونه په خپل لاس سره په خپل قدرت سره پیدا کړي. یو الله جنت یادی چې دا مې په خپل لاس سره پیدا کو، او به الله قسم خوري و عزتي زما دي قسمی په خپل عزت باندې. دې ته سوچ کوه، دې تاکید ته سوچ کوه چې هغه دوه کسب دې ته داخل نه کم چې یو عادتي شرابي دی چې ټول عمر په شرابو کې مبتلا دی او په دې حالت کې ولا مرګ راغی او توبه نصیب نشوه، یو به دا کس په جنت کې داخل نه کم الله په قسم خوري، او یو به دیوس داخل نه کما. نو صحابه ته پوښتنه کو چې د الله پیغمبر عادتي شرابي خو او پیجند، خدا دیوس څوک دی؟ نو نبی علیہ السلام مبارک ورته دغه خبره کوي چې کور والو اهل عیال په بدکاری کې مبتلای او د تخپته یو د اغي سره نرمي کوي، نو دا دیوس دی والله قسم خوري چې دا په جنت کې داخل نه کم. الله دې موږ ته امان راکړي د دې حالت نه. بل حدیث مبارک کې رضی نبی علیہ السلام او فرمایل لا يدخل الجنه دیوس، چې دیوس په جنت ته داخل نشي. قیل یا رسول الله ومد دیوس، اې دا الله پیغمبر دیوس څوک دی؟ نبی علیہ السلام مبارک څه جواب ورکړي؟ الذي تزني امراته وهو يعلم بها، دا هغه کس دی چې خزه په بدکاری په زناکاری کې مبتلا ده او د تخپته د باوجود د دې نه منع کوي، نو دا دیوس دی.